السلام علیکم د ایم پښتو یوټیوب چینل درنو لیدونکو په دې هیله چې تاسو به ټول روغ او جوړ وئ. زما ویډیوګانې ډیری د ملګرو د غوښتنو مطابق به نشر ته سپارل کیږي. هغه وړاندیزونه یا هغه څه چې خلک په کمنټونو کې په فیسبوک کې ټیک ټاک کې او یا په همدې یوټیوب چینل باندې پوښتي د هغو مطابق به انشاءالله کوشش کوو چې تاسو ته همغه شان ویډیو تیار کړو. ډیری ملګرو د متحده عرب اماراتو د ګولډن ویزې په باره کې معلومات غوښتي وو چې ګولډن ویزه څه شی ده. نو ګولډن ویزه چاته ورکول کیږي، په کومو اصولو، او د دې وخت څومره دی او فایدې څه دي. نو په دې اړه مې معلومات راټول کړي دي. نو راځئ چې نن په دې ویډیو کې پوه شو چې په متحده عرب اماراتو کې ګولډن یا طلايي ویزه. نو ګرانو ملګرو، ګولډن یا طلايي ویزه، دا ویزه به دوه ډوله کسان ترلاسه کوي: پانګه اچوونکي او هغه کسان چې د ځانګړي وړتیا درلودونکي وي. دا چې په کومو شرایطو دا ویزه ورکول کیږي، راځئ چې لاندې یې څه نه څه تر څار لاندې ونیسو. انویسټر یا پانګه اچوونکي که چیرې د لس کلنې ویزې یا ګولډن یا طلايي ویزې خاوندان ځانونه جوړول غواړي، نو دوی به د متحده عرب اماراتو کې لږ تر لږه 10 میلیونه درهم پانګونه کوي. په هیواد کې د پانګونې په فنډ کې به لږ تر لږه 10 میلیونه درهم باید ولري. که چیرې یوه کمپنۍ جوړول غواړئ، نو له 10 میلیونه کم مصارف باید پرې ونه کړئ. په موجوده یا نوې کمپنۍ کې د پارټنرشپ یا په بل لحاظ د ملګري یا د یعنی څوک چې در سره شریکت کوي، د هغوی سرمایه باید هم تر 10 میلیونه کمه نه وي. یعنی که چیرې تاسې دوه شریکان هم یو ځای کیږئ، هر ملګری باید 10 میلیونه درهم ولرئ. نور شرطونه د دې ویزې څه دي؟ پانګه اچول شوې پیسې باید پور نه وي، یعنی دا پیسې باید تاسې په پور یا قرض نه وي رانیولې. پانګه باید لږ تر لږه 3 کاله وساتل شي، یعنی کوم کاروبار یا انویسټمنټ چې تاسو په متحده عرب اماراتو کې کوئ، هغه باید تاسې 3 کاله وساتلی شئ. پانګه اچونه باید 10 میلیونه مالی سالمیت هم ولري. د همدې اوږدې مودې ویزه کې میرمن او ماشومان هم شاملېدلی شي. بله یادوه چې تاسې د متحده عرب اماراتو نه بهر یاست او دې ویزې ته اپلای کوئ، نو لومړی تاسې باید د متحده عرب اماراتو 6 میاشتنۍ ملټیپل ویزا ترلاسه کړئ او د هغې وروسته په متحده عرب اماراتو کې پروسیجر مخته یوسئ. دویم، ځانګړي استعداد لرونکو کسانو لپاره دا ویزه ده. ځانګړي استعداد لرونکي کسان لکه ساینسپوهان، متخصصین او څېړونکي شامل دي، لکه ډاکټران او ساینسپوهان، اختراع کوونکي، په بیله بیا د کلتور او هنر په ډګر کې تخلیقي اشخاص. د ویزې ګټه میړه او ماشومانو ته غځېدلی شي. ټولې کټګورۍ اړین دي چې په متحده عرب اماراتو کې لومړیتوب په ځانګړي ساحه کې د کارموندنې معتبر قرارداد. د ویزې شرایط یې څه دي؟ ساینسپوهان باید د اماراتو د ساینسپوهانو شورا لخوا تصدیق شي. په کلتور او هنر کې تخلیقي اشخاص باید د کلتور او ځوانانو وزارت لخوا ومنل شي. اختراع کوونکي باید دا ارزښت ولري چې د متحده عرب اماراتو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ونډه واخلي، او دا امتیازات باید د اقتصاد وزارت لخوا تصویب شي. ساینسي استعدادونه باید د ساینسي څېړندویانو لخوا مستند شي چې د نړۍ په کچه په ژورنال کې باید هم خپاره وي. ډاکټران او متخصصین باید لږ تر لږه لاندې شرایط پوره کړي. د پی ایچ ډي سند یې باید د نړۍ د 500 معتبرو پوهنتونونو څخه وي. د کار په ساحه کې یا د کار په ځای کې ستاینلیک باید ولري. د کار په ساحه کې په ساینسي ورکشاپونو کې ونډه باید اخیستې وي. د کار د اړوند ساحه کې په ځانګړو خپرونو کې یا مقالو کې یا په ساینسي کتابونو کې یا په ساحه پورې اړوند سازمان کې غړیتوب ولري. د پی ایچ ډي سند د هغه په ساحه کې د 10 کلن مسلکي تجربې سربیره متحده عرب اماراتو ته د لومړیتوب ساحو کې تخصص. دا د ګولډن یا طلايي ویزو باره کې معلومات چې څوک یې ترلاسه کولی شي او شرایط یې څه دي.
که غواړئ چې همداسې ویډیوګانو ته لا هم ادامه ورکړو نو تاسو کولی شئ چې په سوشل میډیا فیسبوک یوټیوب او همدارنګه ټیک ټاک کې ما وڅارئ که چیرې کوم نور معلومات غواړئ په مهرباني لاندې په کمنټ کې یې لیکلی شئ په دې هیله چې تاسې به د ګولډن ویزې په باره کې ستاسې ټولې پوښتنې حل شوي وي ډېره مننه چې تر دې دمه راسره مله واست که یوټیوب ته نوي وئ نو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل نښان هم پرېږدئ او دا ویډیو هم